ښځه په هر سړي کونډېږي. سړی هغه دی چې په خوره کونډه شي نه، بس خپل ځان کامیاب کو، نور خلک پرېږده. نو دا ځانځاني شروع شي کله کله د کور نه، او چې موږ د نورو فکر کوو الله پاک به موږ خامخا کامیاب کړي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. زما سوال دا دی، دا ولې نن ځان ځاني ده؟ هر سړی د خپل ځان لپاره ډېر کوشش کوي، خو د نورو خلکو سوچ نه کوي. یو ټپه ده وي ښځه په هر سړي کونډېږي، سړی هغه دی چې په خوره کونډه شي نه. نو کوم خلک چې صرف د خپل ځان خیال ساتي یا د خپل ښځې د بچو خیال ساتي او د نورو خلکو فکر نه کوي، نو یو دا نقصان به کېږي چې د دغې په ژوند کې برکت نسبتا ډېر زیات کم وي. او کم خلک چې د خپل ځان نه ماسوا د نورو خلکو هم خیال ساتي، د هغې هم فکر کوي، نو یو خو به الله پاک د دې انسان په ژوند کې برکت اچي. دویمه غټه خبره دا ده چې هغه به ډېر زیات انرژیټک وي، هغه به د نورو خلکو د فکر کې ډېر زیات ځان ستړی کوي. نو چې کم خلک د نورو خلکو خیال ساتي، الله پاک بدله قوت او طاقت او انرژي هم ډېره زیاته ورکوي. نو اکثر زمونږه ماحول داسې دی چیرې جی بس خپل ځان کامیاب کو، نور خلک پرېږده. نو دا ځانځاني شروع شي کله کله د کور نه. مونږ ته کور کې هم دا ویل شي چې بچي خپل ځان کامیاب کا، او دلته هم دا ویل چې بچي خپل ځان کامیاب کا. خو چېرې فرض که د کور کې هم دا ماحول جوړ شي چې بچي ځانم کامیاب کا، د دې دپاره چې د نورو خلکو خدمت وکړي. او دلته موږ په یونیورسټۍ کې هم تاسو دا وایو چې بچي ځانم کامیاب کا، د دې دپاره چې د نورو خلکو خدمت وکړي. نو انشاءالله العظیم زموږ دا قام به بیا ښه شي، او چې موږ د نورو فکر کوو الله پاک به موږ خامخا کامیابوي. وجه څه ده؟ یو انسان سره د الله پاک د اویا میندو نه زیاته مینه لري. نو چې زه د نورو خلکو فکر کوم، الله پاک به زما فکر کوي او ما سره به مینه ساتي. دغه شانتې به زما ژوند به هم کامیابي او د نورو خلکو خدمت به هم کیږي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.